بس په باڼه کې اوبه ګډې واړې ځینه شینوارې لا وږینه شینوارې لا وږینه دیدن دې کله کله خلکي شینوارې لا وږینه شینوارې لا وږینه د یا همیشه دې د دې قدر کمه وینه شینوارې لا وږینه شینوارې لا وږینه ما پسې ډېرې خوارې مه کړه شینوارې لا وږینه شینوارې لا وږینه د ساګې ګلې په لاس نه درځمه جینه شینوارې لا وږینه شینوارې لا وږینه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ته کم ځای ته لاړی ملکونو ته څه پاتې ته شته دا یاد کې به ته وي ولې نه فرانس لندن جرمني امریکا ها دا خو ډېر قطر دوبۍ دا خو داسې لکه پاکستان ها داسې ځای به نه وي چې تا نه پاتې شوی وي موږ به واړه واړه وي چې تا اواز به مو اورېدلو پوه شي په ریډیو باندې په ټي وي باندې که نه ملاقات مو سره نه و شوی نن مو سره شکر د ملاقات هم وشول او د سبیه نه راوتې په دې هغه و چې تا سره میلاو شو تا سره ملاقات وکړو تا سره ګپ شپ ولګوو څه دی نه واورو که نه اوس ته سندرې یایې که نه پرېښې دي ولې نه یایې سټوډیو کې څه ریکارډینګ کوې ټي وي باندې ښه ښه او که څوک داسې پروګرامونو ته بوځي پروګرامونو ته ځي خوشحالي واده نه تا خو بس شکر ده داسې ناماله داسې هغه ده که نه چې تا ته خو به دا خطرات څه نه وي الله د خیر لري که نه خو بیا ذمهوار د وخت داسې شولو که نه چې دې کې لازمي پکار وي لازمي پکار ده که نه کمې هغه به چې تا ویلې ککړې غوندې کې هغه خو تا ډېرې زیاتې مشهورې وې که چې ته وال نیمه دې راته پکې وویله سندره خو دې راته ویله ډېر خوند دې وکړله که داسې ته څه یاد وي نور هم چې راته ویایې که نه هم د پولیس را پسې ګرځېبه لمې به وسیله به ورکتما الکشه ینه یلما ینا په دې د دومره شمر کېږي چکره بابا چا وسایه تورا یل بدر زنایه یا کله بایم کله بنایا ید نستی زمی یادا و یتر یادا یشنایا یا اواز خو دې ماشاءالله ریزې ناریزې ته خوسته کېږي چې څرنګه ځوانۍ کې و د هغې نه نوره مې ته اواز چې مو واورو ډېره خوسته اواز دی د اوس هم قدرتي اوازونه څه فرق پکې نه ده راغلی نه قدرتي اوازونه الله راکړی خو دې ځای کې ته څومره ټایم وشولو په دې ځای باندې چې کوم 15 کاله کېږي 15 کاله دې نه مخکې په کوم ځای و نوخار کې ترپۍ سره نوخار کې و ها ها او بچي دې څو دي دوه بچي دي نور مې د بنې والي ښه نور دې بنې دي لکه بل هغه وه که نه شپږ کسان جوړي څرنګې شپږ کسان جوړي ټول ښه ښه او نمسي دې خپل مسي مې سره 15 دي ښه ښه کار مار بس همدغه تا سره به ګرځي کوم تا سره به ګرځي که نه بلچې نه شو ویل خو باجا ووایه بس سبوته بیا الله ښه ښه مشر زوی دې څه نامه ده چې کوم تا سره ګرځي راګرځي برابر هغه لغو د بیمار ده خو یو درته مصطفی دغه نامه ما سره ښه هغه یې تا سره ګرځي بس الله دې ژوندې لره الله دې ښه لره مونږ دې سره ګاپ شپ ولګېدله چې بیا مې تا دې ځای ته رسو بیا دې سره ګاپ شپ لګوو
وار کله به رسو دا د مو خپل ځای ده د مو مشره یې اولاد یې راته ژوندی لره بغلې مور نه صدا تاسو خپل ځای ده دا بنگلې دی بس دا محل دی ته لپاره کنه د مو خوښ شو ډېر د مو د ځای خوښ شو مو خپل خوښ شو مو سره پکې سات تیر کړه غاب شاپ مو پکې ولګېدو سره کنه هر کله راولا زرڅانګ دې سره مو ډېر غاب شاپ ولګولو جی او تاسو سره هم غاب پدې ولګو تاسو نوم ده امین ګل او ته د زرڅانګ دې سکی کې مور دې ښه ختم مشر بچي نه کشر او نور سور وړاندې ما دوه مشران دې سره څوک ګرځي لکه پروګرامونو په کې دې سره مې وراره مې راغ ګرځي ها هغه زیات په د بلې بجې مو سره غږو ها او ګرځي ډېر اوسه دا به تا په خیال سره لکه مو خو واړه راستر شو چې دی आवाज اورو بالکل واړه راستر شو کنه په وړکتوب کې لکه مو دی وړکتوب نه د مخ کې دی आवाज ډېر په دې چې دومره مو مرنه چې څومره دی فن وکړلو کنه دا به کوم ملکونو ته لاړی ته سیاحت وی ډېر لاړ زه چې داسې ځای به ته نه وي پاتې په بارو یو روس کې پاتې دی یو انډیا ته پاتې یو چین ته پاتې او نور به دا ټولو ته لاړی هغه وخت یو چې دوبه خدا سي د لکه ما کور کنه ډېر وګورځي دا کزا بار خلکو زینو ورکول دا فضا چې کوم وګوري دا ځای ډېر خوند کوي ډېر خسته ده خو چې دې ته وګورو نو دا خو شوق د پرسیل د پر خدا ځای ډېر خسته ده خو چې دې نومې ته وګورو دې ته وګورو بیا مزره خپه شي چې داسې حکومت داسې قدم دې د پرونه کړ حکومت سره خو هیڅ کا بیان نشته تاسو دې فن کلچر دې خپل هر څه شته دي حکومت پرې موږ عوام څومره مالدار عوام دا خبره دې صحیح عوام دنیا دې आवाज اوریدل نه پیژني دا کوم ته حکومت مخ کې خو دې په منلې او مو ادم یې قدر کوي او موږ د عوام نه ګیله کوو حکومت غریبان سو کې ملک وساتي که موږ وساتي بس الله موږ د خپل عوام ته وایو چې عوام هم د دې ادي سره تاغاو کی کنه دې چې ټول عمر خدمت کړي دي د پښتنو مو خدمت ډېر زیاتې کړي دا پروژه کې په ټي وي دا پر ریډیو دا پروګرامونو ودونو کې دا ډېر زیات لاړه بالکل خو تا خبره چې نن پورې دی دا څنګه ونه شو چې کوم عمر دې تیر کړي دا او کوم کار دې کړي دا بالکل هغه سلا دې ته برابر ملونه شو ته دا خبره کې کړه بالکل الله دا وکی چې ملاو شي ته د حکومت د مخ عوام د مخ په شي موږ دا ودا کور د خګاړه چې په نور بالکل صحیح خبره ده الله دا وکی چې وشي دا ډیره مهرباني ډیره مننه بیا به راځي ان شاء الله بیا به غپ لګو ډیره مهرباني خوشاله اوسئ